وایي چې شوه مازدیګر شنې ډډوزې چینې چینار وسونه اخترې سوځي ور شولو پورې د زمري په لاکې پس په هوا یې باز وزرې سوځي. شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه لرم چې روغ جوړ او د ژوند په خوند کې به وئ. د اسمان ستورو پاڼه نه ستاسو روز ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم. دلته به ټاتل بجرې ته راغلی یو او دلته زموږ سره یو هوګ یو تکړه د ادب استاد ښاغلی حاضر افریدي صاحب د نننۍ مرکې میلمه دی چې ډېر ژور خیال لري او د ادب سره ډېر مینه لري. وخت مو ډېر نه اخلم، راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. حاضر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مشي ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه او احترامات چې تاسو راغلو موږ سره دلته کېناستو او دومره تکلیف تاسو وکړو، ډېره مننه. حاضر صاحب د تاسو هم ډېره مننه. مینوالو کتونکو د حاضر صاحب نه به د خوند رنګ کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به ترې هم کوو. اول حاضر صاحب د موږ مینوالو له څه لنډه غوندې پېژندګلو ورکړئ. زه کې ضلع خیبر کې د بړې تحصیل سره تعلق لرم. په کوم شلوبار کوم برخیل یم او نومه مې رضا خوند او حاضر مې تخلص دی. ماشومتوب نه شاعري کوم او په ادبي محفلونو کې وچاتېږم او کښېنم تر اوسه پورې تر ننه پورې. ډېره مننه حاضر صاحب. د موږ ملګرو مینوالو ته څه شریک کړه. د غزل مطلب یې شته داسې خلک چې د بل په غم خندا وردرومي. شته داسې خلک چې د بل په غم خندا وردرومي او داسې هم شته چې د اختر په ورځ جړا وردرومي. او شعر دی چې تصویر د زخم مې د زړه په دیوال ولګېده. تصویر د زخم مې د زړه په دیوال ولګېده او چې ورته وګوري ترې ښکلي له حیا وردرومي. مننه. او زلفې په مخ لکه لوګی په لمبا ځي و راځي. زلفې په مخ لکه لوګی په لمبا ځي و راځي. که بل چراغ دی و نرې نرې هوا وردرومي. مننه. او شعر دی چې رقیب ګرم نه دی چې په موږ پسې خبرې کوي. رقیب ګرم نه دی چې په موږ پسې خبرې کوي او دومره غوسه خو به سړي له خامخا وردرومي. مننه. او شعر دی چې دا که مالدار وي که غریب په خپل وار به ورځي. دا که مالدار وي که غریب په خپل وار به ورځي. دې تورو خاورو له بادشاه ورځي ګدا وردرومي. او شعر دی مننه یې چې په رڼا ورځ پکې خلکو چې کیلې ناستې دي. په رڼا ورځ پکې خلکو چې کیلې ناستې دي او په شپه د ښار له چې کم ځنګل بلا وردرومي. او مننه. وروستی شعر دی چې بېګا د مرګ نه یې بچ شوی لیونی دی حاضر. بېګا د مرګ نه یې بچ شوی لیونی دی حاضر او چې دا یې یاد وي او په هغه لوري بیا وردرومي. مننه. مینوالو تاسو د حاضر صاحب نه د ښکلی کلام واورېدو. امید لرم چې تاسو به خوښ شوی. موږ هم ترې خوند واخیستو او اوس حاضر صاحب زموږ د پاڼې مینوالو ته په خپل ادب باندې رڼا واچوئ. یعنې شي لکه څنګه مخکې په خبرو کې مو وویل شاعري د ډېر ماشومتوب نه کوم چې وکړه. ادبي استوزه جګر افریدی چې هغه زه خپل ادبي استوز ګڼم. ناچاپه کتابونه یې ما سره ته 2 کتابونو پورې مواد پروته دي چې پاکې غزلیات هم دي، نظمونه هم دي، چاربیت هم دي او په نورو صنفونو باندې لکه هم تبازمایي کړي او خو خیبر په غزل مشهور دی نو موږ دلته چې څومره هغوی په غزل باندې په غزل مې زیات ډېر. حاضر صاحب ډېره مننه چې تاسو د ادب په باره کې موږ له خبرې وکړې. مینوالو سره یو بل کلام هم شریکه. مننه. د غزل مطلب یې چې نه جوړېږم ورځ تر بله ورو خرابېږم. نه جوړېږم ورځ تر بله ورو خرابېږم. و زه لکه پر هر په خپله ورو خرابېږم. و ستا په انګېزه هم د یو څو ورځو ښکلا وم. ستا په انګېزه هم د یو څو ورځو ښکلا وم او ستا په انګېزه هم ګله ورو خرابېږم. و شعر دی چې یو ناڅاپه خیال مې په خبرو کې بدل شي. یو ناڅاپه خیال مې په خبرو کې بدل شي او شي مې اراده بدله ورو خرابېږم. و سپین صدر په سر چې کړي تور غرونه ترا یاد شي.
سپین صدر په سر چې کړي تور غرونه ته را یاد شي او داسې وخت کې کله کله ورو ورو خرابېږم مننه یې شي ساه مې تر منزله پورې ډوبه ډوبه کېږي ساه مې تر منزله پورې ډوبه ډوبه کېږي نور زما یې ژوند مزله ورو ورو خرابېږم او وروستی شعر دی چې ما خضر ته مخ شي د خپل وخت زاړه یادونه ما خضر ته مخ شي د خپل وخت زاړه یادونه واورم د چې نور غزله ورو ورو خرابېږي ډېره مننه غزل مطلب روماني غزل دی چې د چا تېره باڼه و مړ یې کړم تېره باڼه و مړ یې کړم او زما چې خښ په زړه و مړ یې کړم او شعر دی چې راته وې که ته څه بل څنګه شو چې راته وې که ته څه بل څنګه شوم او داسې څه مړه کاته و مړ یې کړم او شعر دی چې مې تر خوله د بېلتانه تراخه شول چې مې تر خوله د بېلتانه تراخه شول د ځان کندن تراخه و مړ یې کړم او لمحه لمحه راته لمبه لمبه شوه لمحه لمحه راته لمبه لمبه شوه او یاسته راتله و تله و مړ یې کړم او شعر دی چې سترګې نظر څه غلچکي غوندې و سترګې نظر څه غلچکي غوندې و څه نابالا دغله و سترګې نظر څه غلچکي غوندې و او څه نابالا دغله و مړ یې کړم او په ما خاطر د ستم څه ونه کړه په ما خاطر د ستم څه ونه کړه او وې کړه په ما چې څه مړ یې کړم ډېره مننه والو تاسو د حاضر صاحب نه د ښکلی کلام واورېدو امید لرم چې تاسو بیا خوښ شوی موږ هم ترې خوند واخیستو او اوس حاضر صاحب وکړو حاضر صاحب د تو دنیایي زده کړه څومره ده تعلیم خو مو د اوتم جماعت پیرولی دی او بس د بعد مرغه بیا زه بیمار شوم په بیماري باندې مونه بیا تعلیم پاتې شو بل بس غربت هم زموږ په لوکو هغه تعلیمي سلسله زموږ خرابه شوه هغسې چې کوم زړه مې و هغه طریقه ونه شوه نو زه ته وتم پرې سبق مې ویلی او بیا مو په زنګانونو مې چې کوم دي په دغه باندې مو بیماري راغله نو زه بیا نه شوم تللی ته درو څلورو کلو پرې زه په کوله باندې ډېره مننه حاضر صاحب حاضر صاحب یوه پوښتنه بله هم لرو چې د نوي کول د شاعرانو په باره کې تو څه د نوي کول شاعران خو ماشاءالله ډېر ښه روان دي او چې دغسې هغه یې وي بلکل ډېر په مخ وړاندې باندې بیا لوړ شي ډېره مننه حاضر صاحب چې ته موږ له دا خپله رایه هم شریکه کړه حاضر صاحب زموږ د مینوالو لپاره په اخر کې مینوالو له څه پیغام هم یې شریک کړه ډېره مننه زموږ یو نظم دی پیغام عنوان پیغام سپرلي د ګل په ژبه داسې ووې دا خړه پړه بې ګلونو دنیا چې یوه ښکلا ورکړو رنګینه یې کړو بیا چې آباده کړو زړونو دنیا د بره ګرځي بارودي وریځې په شین اسمان یو شین طوفان راشي یو ناڅاپي سیکره وورېږي یو په شیبو شیبو باران راشي د دې حالاتو تماشې چې کوم د خاموشۍ تر څنګ یو شور راځي ورونه چې وسوځي او لوله پشي د ګودر غاړو لا هم راځي د ګلګوټو خوشبویو جنازې نسیم یې لرې لرې وري په اوږو لالا صحرا ته ځي دا غلی زړګی ګلاب سرکي دي د ازغي په اوږو پر خوا راغلی د خندا په نیت وه په داسې حال یې ټوله شپه وجاړل د ګل په پاڼو پاڼو سرو سکروټو په ورټو ورټو تر سبا وجاړل د ویرجړلي بلبل سویه چغې نن زړه په تال کې کرښې کوي د ترنم په دردېدلي اواز صفات ګل ذکر د پرخې کوي وایي چې شوه مازدیګر شنې ډاډوزې چینې چینار وسوه نخترې سوځي ور شولو پورې د زمري په لاکې پاس په هوا یې باز وزرې سوځي دی د حوسې تیونه ډک له شوده چرته ته پټ شول ویرېدلي بچي تیکې تیکې پراته دي ساه اخلي د مرغو جالو نه لوېدلي بچي د تیکې تیکې پراته دي ساه اخلي د مرغو جالو نه لوېدلي بچي
و د جنګلې د وخت وخل یې کالې ته به یو خوند پاتې څرنګ به یې وي لکه وي پاتې یتیم چنغله د یوې نیمزال یې جینې ژوند به یې وي دا په سنګین سنګین وخلی ښایست دا یې برچو برچونه وت یې ښکلا دا یې زوال په شپول کې ګیر رنګونه دا یې کمال له بام پرېوت یې ښکلا چې د نظر په تله تول یې وشي دا یې د معیار نه غورځېدلی حسن حال آینه راته خپل مخ نه ښایي لکه جوهر وي ترېنه تلی حسن د ګل په زړه کې د زخمونو نښې ګډوډ نظام د معاشرې د ناسور دي د انسان د عملونو نښې چې نور د دې غضب تر شا بې څه وي دا تندرونه به تر څو پرېوځي دا به تر څو سوځېږي سمه او غر دغه ورونه به تر څو پرېوځي جولې مې ډکه کړې له نور نه ربه راته تیاره تیاره جهان رڼا کې خپل رحمت وریځې وګرځوې ټنډه روح مې جانان رڼا کړې ستا رحمت غواړو یو پوست باران چې جل وهلی زړه سیراب شي زما چې د بوډۍ په ټال کې وزانګمه کړي چې وړانګې د آفتاب شي زما د ګودر غاړه راته کړې لالازار ښکلي چې خپلو کې ګلونه ویشي له میو ډک له خماري رنګونو ګلاب ولاړ په لاس جامونه ویشي په میوو ډک مې کړې بیا شنه باغونه چې بلبلان پکې نغمې غږوي بیا چې شپون کې بیا یې رمې غرونو له بیا چې په غرونو کې شپېلې غږوي د خوشحالۍ زیری د امن پیغام راوړي به دا ځل سپرلي حاضره امید ساته ډېرو غمونو پسې آخر را درومي خوشحالي حاضره ډېره مننه تاسو ملګریو تاسو روتاک ټولو ملګریو له پوه شو زه یې زړه تال نه سلام کوم ډېره مننه السلام علیکم تاسو د حاضر صاحب نه د ښکلی کلام واورېدو امید لرم چې تاسو بیا خوښ شوی موږ هم ترې خوند واخیستو او اوس په اخر کې حاضر صاحب د حاضر افریدي ډېره مننه کوو چې موږ له یې په دلان تان کې وخت وښکلو مینهوالو کتونکو د چا زړه دا نه غواړي چې د خوند رنګ محفلونه د ختم شي خو د هر شي یو خپل حدود وي مینهوالو تاسو هم ډېره مننه کوم چې تر دې دمه یې موږ سره وو مینهوالو کتونکو یې موږ دا هڅه وي موږ دا کوشش وي چې تاسو له شاعران ملګري په شیشه باندې وړاندې کړو اوس زموږ سره کیمرامین حاجم افریدی او خپل قربه عزت افریدي ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان